ترس په زړه کې د ناترسې زمانې نشته دی ګرانه کاکا. تعلیم مې خوښ دی خو پیسې نشته دی. ترس په زړه کې د ناترسې زمانې نشته دی ګرانه کاکا. تعلیم مې خوښ دی خو پیسې نشته دی. سحر وختي به خپلې مور را بیدارولمه زه، چې بې سنبال کړمه تلو تلو کې بې ښکلولمه زه. دا مخامخ اسکول چې دی دې کې م داخلومه زه یې، د خپل جومات په هلکانو کې قابلومه زه. بابا مې مړ شو بې زما څوک د بیبي نشته دی، بېګانې وږې یمه کور کې هېڅ د خوراکي نشته دی. ترس په زړه کې د ناترسې زمانې نشته دی. ډېر محنتي و شامودام به یې خواري کوله، ډېر محنتي و شامودام به یې خواري کوله. زما بابا په پېښور کې مزدوري کوله. زما بابا به کور ته رنګ په رنګ څیزونه راوړل. ما له به یې رنګ په رنګ کاپیانې او کتابونه راوړل. ډېر نخره وم اوس مې هغه شان نخرې نشته دی. ډېر نخره وم اوس مې هغه شان نخرې نشته دی ګرانه کاکا. اوس هغه خوند هغه مزې نشته دی. ترس په زړه کې د ناترسې زمانې نشته دی. ما وی که خیر وي یو ورځ به لوی افسر جوړېږم. بیبي مې وی چې انجینر یا به ډاکټر جوړېږم. بابا مې وی چې وکالتو کې مزې به کوې، یو ورځ به جج شي غټې غټې فیصلې به کوې. بې حوصلې نه یم خو څوک د تسلۍ نشته دی، چې زما شا به ټپول هغه سړی نشته دی. ترس په زړه کې د ناترسې زمانې نشته دی. ما ویل بس بچیه بس که نور مې مه جړوه، زخمي احساس باندې مې نورې مالګې مه دوړوه. چې کوم اسکول وایې په هغې کې به دې زه داخل کم، لکه د خپل بچي په شانتې به دې ښه داخل کم. ګناه زمونږه ده، ګناه د زمانې نشته دی. زړونه لرو خو زمونږ زړونو کې جذبې نشته دی. ترس په زړه کې د ناترسې زمانې نشته دی. دا و د اسرار اتل صاحب ډېر ښکلی نظم، زما خو ډېر زیات خوښ دی. امید لرم چې ستاسو به خو هم خوښ شي. زه چې ماشوم وم ما به غټې افسانې لیکلې، ما به د سکول په کتابونو کې ټپې لیکلې. مونږه ناپوهه و د مینې په چل څه پوهېدو، مونږه ناپوهه و د مینې په چل څه پوهېدو. په خپلو لاسونو به مو تل پردۍ نامې لیکلې. مونږ به په کلاس کې پټ پټ شرارتونه کول، چې به استاز په بورډ الفاظ معنی لیکلې. په هر مضمون باندې وم پوهه چې ورکوټی ومه، په هر مضمون باندې وم پوهه چې ورکوټی ومه. ما به په ټول کلاس کې خوشخطه کتابچې لیکلې. بیا په اووم او په اتم کې نالایقه شومه، بیا په اووم او په اتم کې نالایقه شومه. ما په پیپرو کې د خپل عشق قصې لیکلې. هغه د سکول ښایسته دوران زمانه نه هېرېږي، هغه د سکول ښایسته دوران زمانه نه هېرېږي. 14 اګست له چې به مونږه ترانې لیکلې. اتله ډېر به شرمېدمه زه د مور د سترګو، اتله ډېر به شرمېدمه زه د مور د سترګو. د زړه خبرې مې د کور په دروازې لیکلې.